بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو، په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د ډېرو مزیدارو او خوندورو بینډو یعنې د بامیه چل درښکاره کوو. ویډیو د سره وګورئ، د ډېرو مزیدارو او خوندورو بینډو چل به زده کړئ. د ټولو نه مخکې به 4 غټې قاشوغې د خوراک تیل یا غوړي یو لوښي ته ور واچوئ او تاوده به یې کړئ. کله چې غوړي تاوده شول نو 2 دانې دغسې پرې شوي پیاز به ورته هم ور واچوئ او د 1 منټ دپاره به یې په دې غوړو کې سره کړئ چې نرم شي. کله چې پیاز نرم شول نو موږ ورته 350 ګرامه بینډۍ ور اچولي دي. تاسو کولی شئ چې تر نیم کیلو پورې هم ورته ور واچوئ. 2 دانې شنه مرچکي موږ ور اچولي دي. تارخه ستاسو خپله خوښه چې لږ اچوئ که ډېر اچوئ. اوس به دا په دې غوړو کې ښه ولړئ. چې کله پیاز سره شول نو د دې مقصد دا دی چې بینډۍ تیاره شولې. نو دغسې چې ښکارېدل نو بینډۍ تیارې دي. دا به اوس راوباسئ او یو طرف ته به یې کېږدئ. په یو لوښي کې به اوس 3 غټې قاشوغې د خوراک تیل یعنې غوړي ور واچوئ او تاوده به یې کړئ. یوه وړه قاشوغه زیره به ورته اوس ور واچوئ او دا به پکې د 1 منټ دپاره سره کړئ. یوه وړه قاشوغه ټکېدلې ادرک او اوږه به ورته ور واچوئ او دا به پکې هم د 1-2 منټو دپاره سره کړئ. 2 دانې ټماټر یعنې رومیان به دغسې تاسو ښه ټکولي تازه ټماټر، دا به ورته هم ور واچوئ او تر هغه وخته پورې به یې په دې غوړو کې سره کړئ چې دا غوړي جدا شي. یوه وړه قاشوغه مالګه، ګرمه مساله، د سور مرچکي پوډر، وچه دڼیا او وړه قاشوغه کورکمان دا به ورته هم ور واچوئ او د 1-2 منټو دپاره به یې په دې مساله کې سره کړئ. 3 غټې قاشوغې ماسته به ورته ور واچوئ او دا به پکې تر هغه وخته پورې سره کړئ چې د ماستو دا اوبه وچې شي یعنې غوړي جدا شي. دا دی اوس غوړي جدا شوي دي. نو اوس به ورته هغه بینډۍ چې کومې موږ په پیازو او مرچکي کې سرې کړې وې هغه به ورته اوس ور واچوو. د دې په سر باندې به یوه غټه قاشوغه د لیمو اوبه ور واچوو. دا به د یو بل سره ښه ولړو او مکس به کړو. اور به ورپسې کم کړو او د 5 نه تر 8 منټو پورې به یې دم ته کېږدو نو چې ښې په دې کې پخې شي. نو دغه دی اوس زموږ بینډۍ تیارې شولې. که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو زموږ د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. د دې سره موږ اوس ستاسو نه اجازت غواړو د بل ویډیو پورې. د الله په امان.